آیا د شاتو له ګټو خبر یاست؟ سلام علیکم، هیلې ښه راغلاست زموږ فیسبوک پاڼې ته او یوټیوب چینل ته. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ. شات یو ډول خوندوره خوشبو او خوږه خواړه دي چې د شاتو د مچیو په وسیله په طبیعي توګه له ګلونو راټولیږي. د شاتو او د شاتو مچیو د قرآن شریف د النحل په سوره کې داسې راغلي دي: ژباړه: او خدایه، د شاتو مچۍ ته وحی وکړه چې په غرونو، ونو او لوړ ځایونو کې اوسېږي او خوږې میوې او خوشبویه ګلانو شیره وخوري، او د دې میوو او ګلانو له منځه خوږ شربت ترلاسه کیږي چې خلک لره شفا ده. د حضرت عیسی مسیح له زېږېدنو 26,000 کاله دمخه هم په لرغوني مصر کې رواج درلوده. د شات ګټې: 1. د ټوخي او د بلغم لپاره ګټوره ده. 2. د معدې د پیاوړتیا سره مرسته کوي. 3. د بېخوبي لپاره ګټوره ده. 4. که وخوړل شي د بدن التهاب او پړسوب سره مرسته کوي. 5. د هر ډول زیانمنو باکتریا پر وړاندې مقابله کولی شي. 6. جنسي ځواک پیاوړی کوي. 7. که د بادامو او چارمغزو سره وخوړل شي نو حافظه پیاوړې کوي. 8. د زړه ناروغیو سره مرسته کوي. 9. د پښتورګو او مثانې په ناروغۍ کې ګټوره ده. د شاتو په وسیله مو د ځان درملنه وکړئ. آیا شونډې مو وچیږي؟ شات د بادامو له غوړیو سره ګډ کړئ، یو ساده بادام سپین کړئ او په شاتو کې میده کړئ، بیا یې په شونډو ووهئ. خبر یاستئ چې شات تر ټولو زیات عمر لري؟ که تاسو په داسې ځای کې اوسېږئ چې ښار ته مو راتګ وسیله نه وي او خوراک له لږوالي سوچ کې یاست، یا هم د دې فکر کې یاست چې خوراک به خراب شي، نو تاسو یوازې شات له ځان سره یوسئ، یو بوتل کې واچوئ او لږ تر لږه یخ ځای کې کیږدئ، تر زیات عمر نه خرابیږي. د شکر د ناروغیو کموالي لپاره: دا په وینه پورې اړه لري او هم ستاسو د شکر ناروغۍ په ډول پورې. د شکر ناروغۍ د مخنیوي لپاره ورځنی خام شات شروع کړئ. شات د مخ ښکلا لپاره: تاسو په خپل پوستکي شات واچوئ او لږ یې وموښئ، څو دقیقو لپاره په مخ پرېږدئ او بیا یې په نرمو اوبو سره پرېمنځئ. شات ستاسو د زخم د رغېدو لپاره: که تاسو په بدن کې کوم زخم نه جوړیږي نو له دې وروسته یو بله تجربه وکړئ. له درملو تېر شئ او شات راواخلئ، د مالوچو سره یې وصل کړئ او په زخم شوي ځای وموښلئ او ستاسو زخم به جوړ شي. د وینې نورمال حالت کې د فشار ساتلو لپاره: د وینې فشار د ناروغانو لپاره د شاتو خوراک د زړه ځواک زیاتوي. سربیره پر دې په بدن کې د نورو ناروغیو پر وړاندې داخلي هغه دفاعي پیاوړی کوي چې د شاتو په مرسته برید کوي. د وینې جریان نورمال په دې معنی چې دا به له مغز سره مرسته کوي ترڅو په سمه توګه فعالیت وکړي. د وینې د کموالي او زیاتوالي ټولې اغیزې راټیټوي.